پوښتنه کړې وه چې زما زوی دی، موږ د هغه واده را جوړ کړو، یو 15 ورځې پاتې وي چې زما هغې انګور وفات شوله. دغه شانتې مې لور ورکړله، د هغې رشته وشوله، خو اوس مې هغه لور په کور باندې ده، لکه بلا موده د رشتې وشوله چې شوې ده که نه. نو خلک راته وایي چې دا په تاسو باندې څه شوي دي او دغه شانتې څه خوشحالي راشي، نو یکدم پکې څه مصیبت راپېښېږي وایي. نو د دې دپاره یې وظیفه او په خصوصي توګه وایي د مفتي صاحب زما دې بچو ته دعا وکړي. اسم په تاسو باندې نه دی شوی، د دې توهماتو نه روځئ، دا د تقدیر لیک دی، الله لیکلی دي. د نبي علیه السلام بیبیانې لوریانې پرېښودې شوې وې، بچی یې وفات شوي وو. ټیک شو، د الله په نبي باندې تکلیفونه او مصیبتونه راغلي دي، نو په موږ باندې خو به راځي. لہذا اوس هم د نجات لارو ښویه چې کثرت سره استغفار. استغفار داسې شی دی چې د ستاسو رزق په الله پراخه کړي، ستاسو په کور کې به الله برکت واچوي، تاسو به د غمونو او مصیبتونو نه محفوظ کړي. نو په کثرت سره استغفار او حسبنا الله ونعم الوکیل وایي. ډېره زیاته مننه. مفتي صاحب اخري پوښتنه ده چې خوب کې بار بار ماشومان لیدل د خیر او برکت نښه ده. اولاد یا ماشوم لیدل په خوب کې دا ډېر د خیر او برکت خوب دی. نو د الله شکر ادا کو او د خپل وس مناسب صدقه وکړو چې بشارت ته انشاءالله خوشخبري ده، الله به درته خیر رسوي. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب، خوشحاله اوسئ. اورېدونکو